دا راته ووایه چې دا ته څنګه پړسېدلی یې په ویډیو کې مې کتلې وه خان بابا ډرک راګوسته پرېوتله خان بابا خو د بل کمیس شدلی او ته د خپل کمیس خان بابا چې دروغ وایي السلام علیکم په خیر خان بابا څنګه دی خان بابا خیر څنګه دی یار خیر دی حالات ښه دي ښه دي یاره یاره په ګوره په دې پښتونخوا باندې خو الله ډېر لوی رحم وکړو ښه وی کوپې که نه وی کوپې هغه څنګه وی خو یې کوم وی کوپې که نه ځکه چې الله تعالی وله ورکوټی خان بابا بل ورکړو که نه جي ته به دې مینهوالو سره ملاوېږي که نه ملاوېږي ملاوېږم که نه پټېږي به نه پټېږم ښه او دا خان بابا خو به کلاس کې که نه د خیره سره دغه باډي به ډېره غټوي که ستا به غټوي زما دغه دی راواچو مړه مینهوالو ته ووایي ماله ډاډک تڼۍ راځئ ورته ووایه مینهوالو ماله ډاډه راځي ژر وی زه به هر وخت په دېره ناست زه به په هر وخت په دې ډېره ناست یم اوریجنل خان بابا اوریجنل ښه خان بابا وی ګوره بړستنې تولیانې مې نه دي تړلي ورته ووایه ګوره ما تولیانې نه دي کړي ښه اسبابونه نه دي تړلي ښه دا اوریجنل خان بابا چې دروغ وایي دغه بړستې دي پکې ځان ته ټولیا ځکه خان بابا یې په ویډیو کې مې کتلې وه خان بابا ډرک راګوسته پرېوتله او دا راته ووایه ته کوم ګاډي راښکلی شي د خیره زه به سم موټر راښکلی شم دام بوتلی شم ښه دام بوتلی شي که نه او چا ویل ویل د ټرک هم راښکلی او که نه او دغه خان بابا خو ډوزې ولي که نه ډوزې خود وړي او دا څنګه چل دی یاره دا ته را پیدا شولې نو ته به اوس د دې خلکو سره مینه محبت کوې که نه او کوم ښه او خلک دنه ټیک ټاک یې سازوي که نه او ها کتونکو دغه کار ته ځان سره کېنو معده چې کوم دی انرژي لږه کمزورې ده نو ځینې په دې ځای راته راپرې نه وځي خو راځئ چې کټ کې ورته ګپ شپ ولګوو راځئ صحیح ده خان بابا که نه دا راته ووایه چې دا ته څنګه پړسېدلی یې خان بابا چې ځان نه دوکه کړې ده هغه پیدا شي پړسېدلی نه لکه تا خدای ته سوال کړی چې خدایه ما وپړسې خان بابا چې کوم دی دا یې په هوا پړسولی دی په هوا نه برسې دې ځان کې ورکړي نه ځکه او حجر دا راته ووایه سبق وې او ویم څوم کې د خیره اول کې که نه څو پیرې د خیره پیل شوي پیل خو نه یم پاس شوی که نه او حجر دا راته ووایه چې روټۍ خوړی شي که نه او خوړی شم څو روټۍ خورې د وخت څو مې وخوړې نه اندازې مطابق څو خورې نیمه چمچه نه مړه په نیمه خو داسې باډي نه ساجېږي حجر نه دا والد صاحب دی وایي چې دا د چا په کور باندې ورلی یا په شکور ورلی نو بس بې خیر نه درز شکور له ورکړی دا رښتیا وایي که دروغ وایي نه خیر د وخت څو روټۍ خورې رښتیا راته ووایه شمه څلور خو خورم څلور ماشاءالله تنور روټۍ که نه او دا راته وایي حجر دلته کې واړه دې تنګۍ را تنګۍ که نه سم مې تنګۍ څه درته وایي راته وایي شنډه ورشي کنجل یاده کې چې بیا په دې کارېږم پس کومه خبره ډېر کارېږي کنجل چې یاده کې چې بیا په هغې باندې کارېږم چې خان بابا درته وایي بیا پې نه کارېږم بیا پې نه کارېږي که نه ته چې کار شي نو بیا لکه دې څه اندازه وي بیا څنګه کارېږي چې کار شي مې بیا کړو څه شی لکه کړو کمیش لی مړه دا شی مه کوه که نه یار دا ته څه کوې خان بابا ګوره خان بابا خو د بل کمیس شدلی او ته د خپل کمیس خان بابا چې ډوکه کوي رو پریشانه او دا راته ووایي چې غریب یې که مالدار یې غریب مالدار خو لږ 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 مالدار یې که نه او بله ورځ مې د یو ویډیو کتله ګوره چانده دې مې ورکړې ده ښه هغه زه ورکوم ما چې زه ورکوم او پیسې له څوک درکوي ما چې راځي او پلار دې څه کار کوي پلار مې کار لځي او راځي او څنګه مینهوال دې دلته کې راځي که نه کم خلک تا خوښوي راځي راله ټیک ټاک یې څه سازي او پیسې تیلې که نه او زه خو تیالم څونه تیلې چې څو مې ته واغستې
صحیح ده صحیح ده. او دا راته وایي چې کور کې په خانک کې لامبې که نه لښتي ته دانګي لښتي ته دانګم په لښتي کې ته راځېږي لښتي نه خوش رالمه او نه لښتی خو به ته ټول ډب کړي نو بخر والا خو به داسې تباه و برباد پهله خو مې وډو ډب کړي اول ته خټه و ډېره خټه وه تقریبا اوس خټه هم په لاره اوبه پرې ډېرې رالي او زمیندار دی څه نه وي زمیندار ماما زمیندار خو نه و په یو وخت په یو وخت خو رانه لګېرې نه کړو او دا راته وایي د خوراک په شیزونو کې د کوم شي ډېر خوښ دی زما پکې یو شی خوښ دی یو مې پکې ام خوښ دی او یو مې پکې انناس ماشاءالله چې کوم کمزوري شیزونه دي که نه دا یې پکې خوښ دی ګوره د کار شیز نه دی خوښه او دا راته وایي په روټو کې د سوکړک خوښ دی که د غنمو څه دی خوښ سوکړک دی ډېر خوښ دی او د پیازو ټماټرو که ساده پکې او بازار ته چې لاړ شي نو څومره پیسې خورې د ورځې ته شام نه وخوړې او دا راته ووایي ستا دا ویډیو په دې سکرین باندې چلیږي تا دغه ټالونو کې ورختلی دا چا ورخېژولی دا چغې وخې دا وګوره خلک در پسې خاندي او ته جاړې پلار نه نو دا جاړې ولې دا نیمه خلک خو خاندي دي زما ما بوتلې وایي کې مې نه جړل خو وایي کې شام شیزونو کې ګرځولې په یو کې ګرځېدلې ما په ریلګاډي کې ماشا ریلګاډي وړی شوې ته مړه ریلګاډي ګول پای کې تاویلو او که څوک د سعودي عرب ته بوتلل غواړي نو ځي او جمبا نه نو که دا جهاز را پرېوځي یا په لاره کې په هوا پانچر شي نو بیا نه خدای بخیر کړي نه که په هوا ټیر پانچر شي جهاز بیا به څه کوې زه ورته کښېنم چې بټه نه وه ما پاسېدلی به یم جهاز به صحیح ده خان بابا به دې ویډیو ګوري نو هغه ته څه پیغام ورکړي هغه ته څه وایي خان بابا ته خان بابا خو ګیر مې کړی کوم ځای کې رانه پټ شي که نه پاکه ځای کې به ګورم به دې پټې ډېر رانه نه شي او دا راته وایي چې منډه وښیي نو خان بابا کې ډېره منډه ده که د چوټه خان بابا کې ډېره په ما کې منډه ډېره ده په تا کې که نه چوټه خان بابا دا راته ووایه چې هغه خان بابا له په کبډو باندې ورشي او کله چې غټ شي ورځي به که نه خبر به په میدان لګي نه لکه په دې وخت کې په کباړو ورځي نه مړه دا خو تشې ډوزې دي شیشم راځه اول ته ما نه جګ وباسه بیا به خان بابا نو راځه راپاسه راځه کتونکو ګورئ دا به زما نه جګ وباسي که نه زه د زور ګورم که ما نه یې درز ویستو کیمرامین لږ شاته شه که ما نه یې درز ویستو نو دا اوریجنل خان بابا دی دا چې غټ شي د خیره بیا به هغه نه هم جګ وباسي نو څه کوو کبډي کوو راځه را میدان ته وای منم رواجه ماشاءالله ماشاءالله اوس اوچتومه زنده باد وای ماشاءالله د ده وزن خو هم تقریبا دا 5 من ورپسې بره دی ما خو ویل د اوچتې که شاباسۍ ورکوټی دی ها نو دلته کې دوی والد صاحب هم ولاړ دی خان بابا ته کښېنه هغه سره هم لږ ګپ شپ لګومه پر ولاړه به ورسره ګپ ولو السلام علیکم طارق لا څنګه سلام خیر دی جی ډیره مننه حالات ښه دي خیر دی جی ماشاءالله ګوره خدای پاک دلته په دې شړه علاقه کې پته ډېر لوی رحم کړی خان بابا یې دلته درکړو یاره دا خو یو تمغه ده بس جی دا خو ستاسو د ټولو مینه د سره بس دا څومره ملګري چې دي یاران دوستان چې دي ټول پیژني او بس دلته ول راځي که بازار ته ورکاږو که په دې لار روان یم بس څومره ملګري یاران دوستان دي چې پیژني دي او پہچان خو دومره دی چې په هر ځای کې بس چې کومه لار باندې ځي زما سره یا مرګرو سره نو بس دا دغه پې جوړي دا ټیک ټاک ته څوک کوي څوک د تصویرانو کوي څوک څه بس ټول خلک ورسره مینه کوي او دا څه بیمار دی که څه وجې نه داسې او جدي کې بیماري هم د پرخ هم پکې دی دله موږ یو دوه اپریشن هم کړي دي او بل د سینې بیماري هم ده خو بس صحت ول الله داسې ورکړی دی چې بس زر زر غټېږي خوراک کم هم کوي نو وزن یې سیوا کېږي د ده عمر به تقریبا څومره وي جي جدي ده خو بس 2-3 میاشتې کم 10 کاله عمر یې او جي او د 3 میاشتې کم لاس او جي او بس دغه شان به یې 9.5 او دا سبق چې ده ویل اوله پورې دا صحیح وایي سبق وایي که نه او جي مخکې خو په دماغو کې داسې دغه به نه کېناستل داسې بولا غونته کې اوس ټیک دی جي ګزاره کړې ده سبق څنګه دا ویډیوګانې چې ته دا خلک کوي او دا داسې په پاریو کې روان نو ته پې خوشحالېږي که نه رجي بس دا ټول د سره مینه کوي بس
کوي ته نو موږ به ورته څه ووایو بس هر سړی راځي او بس وایي بله ورځ په هغه ارچن کې یو ماشوم وایي ماما ته به ځې که ایسار به یې مالولې وایي زه موبایل د کور نه راوړم وایي دی لږ سره یو ټیک ټاک جوړوم مالمنډه شا به موږ به تا ته ناست یاله مالو ستا فړه به دا ارماني ته پرې خوشحالېږې چې ستا بچي نه خوشحالېږو او جي بس بس دا ټول زموږ د دې علاقې او کسان دي نه نو هسې نه دا خو ماشاءالله لکه خدای پاک سوپر سټار کو که نه انشاءالله نور به هم شي دغه خان بابا پرنګه چې نه ډېرې نه تښتي او بیا لکه چاله ملاقات نه انشاءالله دغه خبرې به نه یو بس د مېلمنو خو داسې په خپله هم شوق دي موږ په خپله باندې هم چې اني ټایم میلاویږو په دیره کې به زموږ د ناستې ځای شکر دی شته دی بس چې کوم مېلمه راځي هر ټایم ښه په روڼ تندي او ښه په خوشحالۍ باندې زموږ ویډیو خو دنیا خلک ګوري هسې نه اوس د دیره د مخې څه مېلمنو نه ډکه وي که نه نو دا مېلمنه به ته پاللی شي که نه څه وس دس دی برابر دی بس غریبي ده بېروزګاري د پاکستان حالات خو تاسو ته معلوم دي بس هر څه ګډوډ دي خو لکه څه کار روزګار کې خپله نشته جي کار روزګار څه نشته بس کله دیاړی له او کله یو څه او کله بل څه چې څه میلاویږي او جي بس لکه بېوسي ده که نه نو کتونکو څوک هم راځئ نو کوشش وکړئ ګوره د خان بابا چوټه خان بابا خو ګوره وایي چې زما وس کېږي خو والد صاحب یو غریب سړی دی د دې چرګو کلي دی او ډېر میلمه دوست انسان دی موږ سره ډېره زیاته مینه محبت وکړو او دلته کې دا ټول میلمانه ولاړ دي رشته دار دي مطلب د دې کلي کسان دي نو دوی هم ولاړ دي دا ټول په ډېر فخر کوي خو دلته کې دا یې تره دی که نه جي ها څنګه وروره خیر دی بالکل الحمدلله ماشاءالله ګوره دا وګوره په کور کې له خدای پاک خان بابا خدای پاک بس په در هم کړی بس څه خصوصیت داسې دی چې د خلکو هسې خوښېږي که نه څوک یې ویني که نري او که ښځې دي کلي کې په دې هر کور چې ورشي مینه ورسره کوي خوراک به ډېر کوي ماشاءالله موږ د خوراک مه کوه خو چې ورشي په یو کور بس خوراک نه دا به د وخت یو خانه کې هندوانې یاره دغسې خو به وایي چې تپرتي نو خیر یې نه دغه خان بابا ولې خبره واوره خان بابا یو ټاټکې خټکي به وې خوراک مراک ماشاءالله خوراک ډېر کوي او مینه پې خلک کوي بس په خپله یې پې هغوی ول راوړي او دی خوري نه دا څه بیماري ده که څه حساب کتاب دی یاره د ده څه بیماري شته دی او دا لکه څه مسله ده چې دا په ځان نه پوهېږي که څه حساب جی دا موږ کېټیش هسپتال ته بوتلو نو هلته هغه پروفیسر اجاز نومي و هغه خو ټیچینګ هسپتال دی سټوډنټانو له پکې دغه هم ورکوي نو خپلو سټوډنټانو ته لګیا دی ورته خو د متعلق خبرې ورته کولې نو دا خبره یې ورته وکړه په انګلیش کې وکړه خو زه پې پوه شوم چې ویل دا داسې کسان چې کوم نو دا همیشه وږي دی چې بس خوراک ته کښېني ده کې هغه بس کا اپشن نشته دی چې کښېني دا جسم ورته ووایي چې بس ته موړ شوي بس کا خو چې کومې پورې لګیا بس لګیا یو چې تا ورته ویل چې بس کا بس کوي لکه خان بابا ته لکه مړېږې نه نو که ته چا مېلمه شي ته خو به طبعي وکړې نه که څوک دې غواړي فرض کړه نو صلی الله علیه لکه څوک دې غواړي چې یاره زموږ علاقې ته راشه چوټه خان بابا را غواړو نو هغوی تاله د روټۍ کې لکه ګډه لالی چیلې لالی څه چل نه کوي د ملګري بوتلې وم رامانې میوه هم خوړلې وه لکه چپس به تقریبا څو بوجې ډېر خو به خورم نه اندازې مطابق 2-3 مانه به خورئ او یو ګډ به په ځان له باندې خوړی شي نو مینهوالو ته وایې راځئ ډاډه راځئ ویډیوګانې ورڅه کوم ښه ملګرو راځئ ښه ډاډه به راسه ویډیوګانې کوم ښه او که څه تکلیف یا هم پولیس والا تنګوي یا هم عوام تنګوي نو ما ته یو ټلیفون کوئ ورته ووایه یا پولیسان تنګوي یا ماوا تنګوي ما ته رینګ کوئ او که خان بابا هم تنګوي چې د پاسه لپې وتانګم ورته ووایه خو خان بابا هم تنګوي نو چې پاسه پې وخېږي صادق تورو ته ووایه یو خو ته هر ځای ته ځې مال هم لږ راچکر شه ورته ووایه څوک ته صادق تورو ګورې دا ځای ته ځې خو مال هم لږ راچکر کېږي که نه دلته راشي چې پته دې ولګي دلته ته راسه چې لږ پته دې ولګي چې بیا نه کېږي خان بابا خو نه مګله خو زه دې په دې کبلو کې سم مګم خان بابا نه مګله خو زه به یې ومګم چې چا مګلی نه زه ورته دا وایم چې دا خو په خانکونو مانکونو په پتیلو نه مړېږي د ته روغ د اخور کې ډوډۍ واچوي او ور ویې خوري سنډا او دا یو ځای لګوي دواړه خوراک کوي څه وایه لږه حیزره صحیح وایي صحیح وایي صحیح وایي جی کتونکو حیزر یعنی چوټه خان بابا ما سره روان دی مالی حالات د دوی ډېر زیات کمزوری دی
خو به هر حال بیا هم خپله میلمستیا د انسان کوي چې څه وس داسې و هغه موږ له هم وکړه څومره مینهوال د دی نو دوی وایي چې زموږ د دیرې دروازې هر وخت د ده مینهوالو ته کولاو دي څوک هم راځئ انشاءالله حضر چې کوم دی چوټه خان بابا نن نه پس دا پروا ونه ساتئ خیبر پښتونخوا چې څومره د خان بابا څخه خلک مینه کوي نو د هغې نه سیوا مینه د ده سره وکئ نو د خیره چې دا به تاسو له ډېره زیاته مینه درکړي داسې ده که نه او ها نو حضر له چې راځئ نو کم از کم څه نه څه ګفت ورله راوړئ حضر چې څوک دلته راځي ګفت څه له راوړي نو خوشحالېږي پې که نه او ها او موبایل نمبر دې شته او څه نمبر دی ووایه یاره نمبر یې نه راځي کوم ښه یک دو دین خو راته ووایه که نه ده جی کتونکو دا د حضر دوی کلی دی چرګو کلی دا وګورئ دا جنګۍ دي ماشاءالله دا والد صاحب دی د غترونو بچي دا ټول دي د حضر د پلار نه به تپوس وکړو چې دوی موبایل نمبر څه دی لږ ماماجي دی خو راشه خپل نوم هم ووایه او مطلب موبایل نمبر دې م ووایه جی زما نوم طارق سید دی او دا حضر دی او زما د موبایل نمبر دی 0319 ها 92 94 132 دې باندې واتساپ شته او جی په واتساپ هم دی یو ځل یې بیا ووایه 0319 92 94 132 جی کتونکو حضر بھائی ته چوټه خان بابا دغه سپورټ کوي او چې څوک هم راځئ خپل ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک له ویډیوګانې سازوئ انشاءالله حضر به تاسو ته الله په نامه ولاړئ حضر سلام ورته وکړه شبه کتونکو ته السلام علیکم یار کله راشئ هر کله راشئ یا ما نه به نه خفه کېږئ د خیر ما نه به نه خرابه کېږي د خیره جی کتونکو هم دې سره مال او زما کیمرمین انور احساس له ورکړئ اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان